بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ایکسل ته ډیټا ټیب. تیره ویډیو کې مو ډیټا ویلیډیشن کمانډ کمپلیټ وویلې. دې کې به انشاءالله نوی کمانډ سټارټ کوو چې هغه ته وایي کنسولیډیټ کمانډ. کنسولیډیټ نوم باندې اول موږ باید ځان پوه کړو چې آیا کنسولیډیټ څه ته ویلی شي. کنسولیډیټ وایي یو ځای کولو ته، جمع کولو ته، ریزلټ راوباسلو ته. فار ایگزامپل موږ سره څه معلومات دي، لایک نیمز دي، سیلرز نومونه دي، او دې ځای کې موږ سره سیلز دی، د هغو سیلر سیلز دي. لایک علي دی، هغه دې ځای کې هم سیل کړی دی، دلته هم سیل کړی دی، دلته هم سیل کړی دی، او دې ځای کې هم سیل کړی دی. یعنې څلور پنځه ځلې علي سیل کړی دی. همدغه شان ولی دی، هغه هم د درې ځلې سیل کړی دی. فار ایگزامپل طاهر دی، هغه هم پنځه شپږ ځلې سیل کړی دی. وکیل دی فار ایگزامپل، هغه هم دغه شان سیل کړی دی. همدغه شان که تاسو وایئ چې د دغو نومونه دې ماته یو یو راشي، بلکې د دوی سیلز زه یا شمارمه، یا زه جمع کومه، یا زه د میکزیمم راوباسمه، یا زه د ایوریج راوباسمه، وغیره نورې خبرې چې کومې دي هغه زه ټوله په دې کنسولیډیټ کې کولی شم. همدغه شان بل اگزامپل یې دا دی که فار ایگزامپل تاسو سره څه معلومات وي، یا تاسو په آفس کې کار کوئ او تاسو د جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، جون پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې یا د یو کال مکمل معلومات تاسو راوباسئ، نو تاسو کولی شئ چې د کنسولیډیټ څخه استفاده وکړئ چې فار ایگزامپل په جنوري کې موږ کومې خرچې کړي دي، دا خرچې، یا فار ایگزامپل فبروري کې موږ دا خرچې کړي دي، مارچ کې مو هم دا خرچې کړي دي. نو دغه دپاره تاسو کنسولیډیټ کمانډ استعمالولی شئ. صحیح شوه. یا که تاسو فار ایگزامپل سره دغه میاشتو کې خرچې نه دي کړي، بلکې تاسو نوي راغلي یاستئ، تاسو کولی شئ چې ځان دپاره دغه شان یو فارم کریټ کړئ، یو ډیټابیس غوندې جوړ کړئ. صحیح شوه. همدغه شان تاسو کولی شئ چې عمده معلومات چې کوم ما تاسو ته یاد کړو، دا که تاسو په بیل بیل وربوک کې لیکلي وي، لکه جنوري معلومات تاسو بوک 1 کې لیکلی وي، فبروري بوک 2 کې لیکلي وي، مارچ بوک 3 کې لیکلی وي، همدغه شان تاسو کولی شئ چې دغه معلومات په ریزلټ وربوک کې ترلاسه کړئ. زه راځم لږ معلومات لیکمه. دغه معلومات ما ولیکو. زه به راشم دغه هیډینګ مې زه کاپي کړم، کنټرول سی کاپي، هلته به کنټرول وي سره پیسټ کړم. که تاسو یې نه پیسټ کوئ هم څه خبره نشته. زه دلته ودرېږم په دې لاندې سیل کې او ډیټا ته راځم. دلته زه راځم کنسولیډیټ باندې کلیک کوم. چې څرنګه ما کنسولیډیټ باندې کلیک کړو، ما ته دغه شان یو باکس درته راغلی کنسولیډیټ په نوم باندې، چې دې کې فرست ما سره فنکشن موجود ده چې آیا تاسو څه کول غواړئ، سم کول غواړئ، کاونټ، ایوریج وغیره. تاسو ته به وروسته هم چینج کولی شي. زه ورته یم چې ماته سم وکړه. ریفرنس تا کوم یو دی؟ صحیح شوه. زه ورته یم زما دغه معلومات دي، دا به تاسو ایډ کړئ. صحیح شوه. زه ورته یم چې دغه معلومات خو دې ماته راکړه، دا خو دې ماته جمع کړه، خو ته ماته څنګه چل وکړه، ته ماته دغه لیفټ کالم هم ورسره راکړه چې کوم د دوی نیمز دي. صحیح شوه. زما د دوی نیمز په کار دي، بلکې یونیک نیمز. صحیح شوه. زه به راشم د اوکې به کلیک کوم. چې څرنګه ما اوکې باندې کلیک کړو، علي نومونه هلته دوه درې ځلې موجود دي، ماته یو راکړو. ولي راسره دوه درې ځلې موجود دي، یو یې راته راکړه، طاهر یې هم راته یو راکړه، وکیل یې هم راته یو راکړه، احمد یې هم راته یو راکړه. بلکې د دوی سیلز یې راته جمع کړو. ولې جمع کړو؟ ځکه چې ما هلته ورته سم اخیستی و. زه غواړم چې دا دې ماته څه کړي، دا دې ماته کاونټ کړي. بس زه به اوکې باندې کلیک کوم، ماته به کاونټ کړي چې علي 3 ځلې سیل کړی دی، ولی 2 ځلې کړی دی، طاهر هم 2 ځلې کړی، وکیل هم 2 ځلې کړی دی، او احمد یو ځلې کړی. بیا به زه راشم، زه ورته یم چې ماته د دوی میکزیمم راته راکړه. میکزیمم مطلب دا دی چې غټ سیل دوی کوم کړي دي. اوکې مې کلیک کړو، ماته وایي چې علي 3.5 کړی دی، ولی 5.5 کړی دی، طاهر 400، وکیل 500 او احمد 4.5. دا د دوی میکزیمم سیلز دي. که زه دلته راشم او زه اوس کنسولیډیټ باندې کلیک کوم، زه ورته یم چې ماته د دغو ټاپ رو هم پکار ده. نو تاسو به راشئ، دا به ډیلیټ کړئ، دلته به ورته ودرېږئ، دا ټول به ورته واخلئ. چې سره مو دا ټول ورته واخیستو، اوس به تاسو راشئ ټاپ رو کې به کلیک کیدئ. تاسو به دغه ایډ ورته والئ. که ایډ مو وانغېږي هم څه خبره نه ده، بس اوکې باندې به کلیک کړئ. تاسو ته به اټومیټیکلي د دوی نومونه او د دغه سیلز دا برته راشي. خو په دې کې موږ سره ټاپ رو ده، دې کې موږ سره نیم دي، نیم به تاسو ورته ولیکئ. صحیح ده که نه؟ بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده، create link to source data. دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو په بیلو بیلو شیټونو کې معلومات لیکلي وي او تاسو غواړئ چې دغه معلومات په یو شیټ کې لاسته راوړئ، بلکې
دغه ډیټا دې د دغه شیټ سره لینک وي تاسو کریټ لینک وذ سورس دلته استعمالولی شي. راځو لږ معلومات لیکو دې دپاره. دغه ما ولیکو. زه به داسې کار وکړم چې دا ټول به ورته انتخاب کړم، کنټرول به پریس ونیسم، شیټ 2 شیټ 3 یعنې شیټ 4. دا به دلته راشم اکراس ور شیټ ته آل اوکې به کلیک کړم. دا به اوس راشم شیټ نمبر 2 ته، بلکې زه به راشم دغه به هم ورته کاپي کړم. دا به دلته پیسټ ځکه کړم چې د هغو د کالم چې کوم میت دی که نه، دا به هم د همدې په شانتې راشي. بس دغه ځای نه هم تاسو ورته راوستلی شئ. او تاسو که دا نه کوئ هم څه مهمه خبره نه ده، صحیح ده که نه. زه به راشم ورته چې دغه شیټ 2 کې چې کوم دی که نه دا هم سره 2021 دی، دې دغه ایکسپنس یې هم چینج دي. زه به ریوایند بټوین ورته والم، زه ورته یم 100 نه ونیسه تر 0 پورې کوم خرچې کړي دي. کنټرول سی آلټ ای اس وي انټر. دا موږ سره 2022 دی. دا به د ټول د انتخاب کړم کنټرول سره، کنټرول شیټ نمبر 5 بس کاپي به والم، کنټرول سی کاپي. ته به راشم بس دلته به راشم دا به ورته والم، صحیح ده که نه. او زه به راشم دا ټول به ورته کلیر کړم. بس زه به راشم دلته به ورته ودرېږم او ډیټا ته راځم، کنسولیډیټ ته رالم، شیټ نمبر 1 ته به زه راشم. بس ټول ورته انتخاب کړم، ایډ شیټ نمبر 2 ټول سلیکټ شوی دی، ایډ شیټ نمبر 3 ټول سلیکټ شوی دی، ایډ شیټ نمبر 4 ټول سلیکټ شوی دی، ایډ. چې څرنګه ما ایډ باندې کلیک کړو نو زه ورته دغه ټول ماته جمع کړه. ټاپ روی هم راته راوله چې کوم جنوري فبروري او دا دی، او لیفټ کالم یې هم راته راوله چې کوم موږ سره خرچو نمونه دي. بله مهمه خبره دا ده چې create links to source data دا به ورته چک کوي. بس دا به اوکې کلیک کړم. چې څرنګه ما اوکې باندې کلیک کړو دې ماته د هغو نومونه راوسته د منث، او دې موږ سره هماغه چې کومې خرچې شوي د هغو نومونه دي. او بله مهمه خبره موږ سره دا شوله چې موږ سره پلس نشانونه هم راوستل چې دغه ډیټا د دغو ټولو شیټونو سره لینک ده. که زه دې باندې کلیک کړم نو ماته به اتوماتیکلي ولیکي چې بک نمبر 2 کې جنوري په اول کال کې دومره خرچه شوې وه، دویم کال کې دومره، دریم کې دومره، څلورم کې دومره خرچه شوې وه. نو زه به هلته ولیکم چې total years expenses table. صحیح ده که نه. همدغه شان که تاسو وایئ چې دا دې ماته بیل بیل راشي، اوس به تاسو ټولو ته انتخاب کوئ، هلته به راشي کلیر اوټلاین ورته واخلئ. نو اوس موږ ته هر څه بیل بیل درته راغله. زه به کنټرول زیډ پریس کړم یا به راشم بس دا به اوټلاین کړم، اټو اوټلاین. او تاسو وګورئ دا به موږ یو ډیزاین به دې باندې اپلای کړو اول نه، بیا به دا کلیر کړو. صحیح ده. وګوره ورته ټولو ته انتخاب کوئ، کنټرول به پریس ونیسئ، دا لین به ورته انتخاب کوئ، بیا کنټرول به دې نیولی وي، همدغه شان یو لین به ورته بیل بیل انتخاب کوئ. او زه ورته یم دا راته راوله، دا راته دغه شان که. بس اوس به تاسو راشئ ډیټا ته، دا به موږ کلیر اوټلاین کړو. تاسو ته اوس ښکاري چې دغه موږ سره د فوډ خرچې دي، دا موږ سره د پیپر خرچې دي، نو دا را سره الکتریسټي خرچې دي، دا را سره واټر خرچې دي. دا تاسو دغه شان هم کولی شئ. صحیح ده. دا را سره ګیس، دا را سره رینټ، دا را سره کمپیوټر، او دا را سره ادر خرچې دي. که تاسو فار ایگزامپل هلته څه تغیرات وکړو دلته به اتوماتیکلي په خپله باندې راځي. لایک بک 2 کې تاسو وګورئ په اول کال کې موږ سره فوډ خرچه څو ده 320 ده. که زه دلته رالم زه ورته یم دا 320 نه ده، دا را سره 1000 ده. صحیح ده. نو که اوس راشم شیټ نمبر 5 ته نو ماته به اتوماتیکلي ولیکي چې 1000، او په دې کې به هم تغیرات راشي. که تاسو وګورئ نو دغه ټول موږ سره د فنکشن په ترو باندې موجود دي. صحیح ده که نه.
همدغه شان زه راځم تاسو ته یو بل اګزامپل در کومه دا مې کنټرول ډبلیو کو کنټرول ان ځنیو ته رالمه زه غواړم چې تاسو ته یو بل اګزامپل درکړم لایک ما سره یو انسټیټیوټ دی ایکس وای زیډ په نوم باندې او دلته را سره د هغه منت هلته را سره د هغه انکم دی صحیح شوه دغه انسټیټیوټ چې دی دا فار ایگزامپل پېښور کې هم موجود دی فار ایگزامپل دې ځای کې هم موجود دی جے کے ایل کې هم موجود دی فار ایگزامپل اے بی سی ځای کې هم موجود دی نو د دې موږ سره منت چې دی دا موږ سره جنوري ده دا به زه راشم کنټرول ډي دې ځای نه موږ سره فار ایگزامپل دومره انکم راځي په ډالر کې دې ځای نه دومره دې ځای نه فار ایگزامپل دومره او دې ځای نه فار ایگزامپل دومره بس زه به راشم ټول ورته انتخاب کړم کنټرول شیټ 2 شیټ 3 and شیټ نمبر 4 ها به راشم اوس هوم ته اکراس فور شیټ ته به زه اوکې کلیک کوم دا موږ سره فار ایگزامپل جنوري ده دا را سره فار ایگزامپل فبروري ده دا را سره مارچ ده او دا را سره ټوټل دی صحیح شو زه به راشم فبروري ته اوس زه راځم ټوټل ته زه ورته وایم چې ما ته دغه ټوټل دې ځای کې راته راکړه بس زه به راشم ډیټا ته کنسولیډیټ ته به راشم او جنوري ته به زه راشم دا به ورته واخلم دا به زه ایډ کړم فبروري ته به راشم دا به ورته ایډ کړم او مارچ ته به راشم دا به ورته ایډ کړم او همداشان چې دا مې ایډ کړه زه به راشم کریټ لینک کې به کلیک کېدم او دا به زه سمپل اوکې باندې کلیک کړم چې سره ما اوکې باندې کلیک کړ ما دې اتوماتیکلی راوسته چې پېښور کې ټوټل چې کوم دغه شوی دی هغه دومره شوی دی صحیح شوه زه دلته ولیکم چې 3 months صحیح ده که نه که زه په دې پلس باندې کلیک کړم دا ماته وایي چې په اول کې دومره شوی دی دویم کې دومره دا 3 ځکه هلته لاندې راغی چې ما کنټرول ډي پریس کړ صحیح شوه کنټرول زیډ زه پریس کوم ورکې تاسو اوس ورته وګورئ دا به مونته خالي وي صحیح شوه زه دلته راشم 3 months که تاسو راشئ نو د هر یو ځای بیل معلومات شو کېږي چې په اول منت کې دومره دویم منت کې دومره دریم منت کې دومره له دې ځای څخه ترلاسه شوي دي همدغه شان که تاسې فار ایگزامپل په دغه یو شیټ کې بیل ولیکئ دا مو دلته لیکلی وي دلته فار ایگزامپل بله میاشت لیکلي وي دلته فار ایگزامپل بله میاشت لیکلي وي نو تاسو کولی شئ چې همدغه معلومات په بل شیټ کې لاسته راوړئ لایک فار ایگزامپل دا ګوره ما ډیلیټ کړم کنټرول به ونیسم فار ایگزامپل دا دویمه میاشت شوه بس دا ما ورته ولیکو زه به اوس فلحال څه کار وکړم چې په دغه انکم کې هم فرق شته دی زه بلته راشم هلته به ورته ودرېږم زه به راشم کنسولیډیټ ته زه راځم شیټ نمبر 1 ته یو کې موږ سره دا یو دی دا مې ایډ کړو بیا مې دا ورته انتخاب کړو دا مې هم ایډ کړو دا مې ورته انتخاب کړو دا مې هم ایډ کړو او دا مې ورته انتخاب کړو دا مې هم ایډ کړو دا مې انتخاب کړو دا مې هم ایډ کړو ټاپ رو مې هم ورته واخیستل الف کالم مې هم ورته واخیستو کریټ لینکس ټو سورس ډیټا هم مې واخیستو ځکه مې دغه دواړو ته واخیستو چې ما سره د هیڅ هم موجود نه دي که ما د مخکې نه هلته نیمز لیکلي وي د هغه ځایونو او منث مې لیکلي وي او ټوټل مې لیکلي وي بلکې ما دغومره ځای انتخاب کړی وي بیا به زه ورته ټاپ رو الف کالم ورته نه انتخاب کوم اوس ما ورته انتخاب کړو ځکه چې زه هیڅ هم نه لرم بس زه به اوکې باندې کلیک کوم چې سره ما اوکې باندې کلیک کړو ما ته اتوماتیکلی د دغه هیډر هم راته راکړو او د الف کالم هم راته راکړو او زه چې کله په دې باندې کلیک کوم نو ما ته به ولیکي چې په همدغه بک نمبر 3 کې موږ سره په اول منت کې دومره انکم شوی دی دویم منت کې دومره دریم کې دومره څلورم کې دومره پنځم کې دومره زه ورته چې فار ایگزامپل زه یو دفتر ته نوی رالم بلکې دې کې انکم هیڅ هم راغلی نه دي زه غواړم چې دغه ټول زیرو کړم او یو ډیټابیس ما ورته کریټ کړم بس دا ټول ورته کلیر کړم ځکه چې لا هیڅ هم حساب نه دی شوی او زه نوی راغلی مې دغه دفتر ته بس چې تاسو کله راشئ دلته نو دغه انکم به ټول زیرو شي صحیح ده که نه ټول موږ سره زیرو شو که اوس فار ایگزامپل رالی
هلته موږ سره انفارمیشن دي شیټ ته راشه پوره انفارمیشن تاسو دلته درکوي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره کنسولیډیټ کمانډ